نو داسې دروغو خبرې زموږ د ملک کې ډېر ګڼ کپان شته دی، په دې خپل یو بازار ګرم کړی. بعضې خلک زموږ باره کې دا دروغ هم وایي، دوی دا نه مني وایي نه موږ ستاسو دا دروغ نه منو چې وایي دا د نبي علیه السلام ویښته دی او دا ما د ترکي نه راوړی او پلاني ځای نه. هلکه ترکي ته چا راوړی؟ او ترکي کې چا نه راوړلی دا دونه بې غیرت او چې هغه ځان سره نه شو ساتلی، ایله بله تا اوس ګارخیل لی در کوو. ما سره که د نبي صلی الله علیه وسلم ویښته راشي او په صحیح ثبوت راشي او سند برابري، په الله مې دې قسم چې دا ټوله دنیا راله څوک راکوي چې د دې بادشاه شکه چالی ورکړم، یو به دا چې مړ به شم او یا به را سره څوک جنګ وکړي، په توره به مې ووایي، په ټوپک به مې ولي، رانه به یې واخلي، دا به زه بل چاله ورکوم چې ته اوس ویسه. نو داسې دروغو خبرې زموږ د ملک کې ډېر ګڼ کپان شته دی، په دې خپل یو بازار ګرم کړی. څوک وایي ما سره د نبي علیه السلام ویښته دی، او څوک وایي دا د نبي علیه السلام چغه ده، او په دې لاهور کې بعض ایخي بادشاهي مسجد کې دا د علي رضی الله عنه قوله ده او دا یې پلانې دی. هلکه دا ټوله دنیا پاتې شو، ایله بله دې خلکو لی رالیږل. دا داسې په نبي علیه السلام ډېر مین دي دا خلک. د دې څنګه چې موږ یو قول او فعل نبی علیه السلام ته منسوب کوو، د هغې ثبوت او سند غواړو که نه، دقه شان چې نبی علیه السلام ته څوک پیزار، یو چوغه، ویښته مبارک د هغوی، دغه رنګ د هغوی د بدن سره لګېدلی یو بل څیز لکه عمامه، پګړۍ وغیره، دا چې نبي ته منسوب کوي، د دې به ثبوت او سند غواړي. ما ته د دې سند ووایه، دا د چا نه چا واخسته، بیا صحابي ته به رسي او صحابي به نبي علیه السلام نه ثابتوي، هغه به د هغه نه رانقل کړي. داسې خو نه کېږي په پټو سترګو باندې. زموږ په دې دنیا کې دومره دروغ خواره دي، او خاص کر په دې سوشل میډیا او دې ته ناست یهود هغې کنټرولوي د مسلمانانو د عقایدو د تباه کولو دپاره. یعنې دومره دروغ چې دام پکې شته، تاسو نظر ته به ډېر، چې زما نظر نه تیر شوي، ستاسو نظر نه به ډېر تیر شوي، چې دا د خدیجه رضی الله عنها سلای مشین دی. سبحان الله ورته ولیکئ. هلکه خدیجه رضی الله عنها زمانه کې سلای مشین څه کول؟ او دا زموږ زناور دا ورته لاندې سبحان الله سبحان الله غم راخستی او مونځ دله نه درځي، او د دروغو مشین چا جوړ کړی دی او هغې ورکړی دی په نیټ کې، او ته هغې ته لګوي سبحان الله لیکي. او دغه رنګه څوک وایي دا د آدم علیه السلام د خپې چاپ دی، ولیکئ ورته سبحان الله، چې کوم ځای کې جوړ کړی په دې نیټ کې خو هر شی جوړي. څوک به وایي چې دا د موسی علیه السلام هغه امسا ده، ولیکئ ورته سبحان الله. بس ټول خلک ورته لګي، زه یې ورته لیکم، ته یې ورته لیکي سبحان الله. دا تپوس نشته دی چې دا چا ویلی چې دی امسا ده، د دې سند څه دی، د دې ثبوت څه دی، او دا فلانې سیز دی او دا فلانې دی. یو سیز نسبت چې پیغمبر ته کېږي، د هغې به پوره سند ګوري، په پټو سترګو باندې به نه دې سیز شیر کې، نه به په دې خبرو یقین کې. او کله وایي دا د علي رضی الله عنه فلانې سیز دی، او دا د حسن رضی الله عنه، دا د حسین رضی الله عنه دی، او دا کور دی، او دا فلان دی. ټول دروغ دي. دا اکثر دی روافظو او علی مجوس چې کوم دی، هغوی دا شی نه خواره کړی دي. زموږ دین په نقل او په سند او په ثبوت را رسېدلی، الحمدلله.